عرب سره بغض او کینه او دشمنی نه مشترک وي چې عرب دسي او عرب دسي خچ دغه مرکز د قبضین اوجي د شیور حافظ الاس کې پریږي به بدیره ته خوشاليږي. عرب خډیر غختري خلق دي. الله نبی صلی الله علیه وسلم ولې عربو کې غوړه کې سورې قریش کې موږ سره شي دې کې ډېر خصوصیت دي. عرب سره بغض او کینه او دشمنی نه مشترک وي چې عرب دسي او عرب دسي کله کله د اباظ خلک دي کنه وی دي چلتاریان شي او د سعودي والے دي نو تا کوم د شي جهان رانګي زم چې هغه خلک د دې بیت الله د دې مدینه مسجد نبوي د دې حرم د دې حجاج خدمت کوي په دې باندې ته اکتفا کوه سعودي کې کار خو نه دی صرف موږ بغد دې ټک لې بل باندې ناشو اور ودا د کمیشن دی او دا دی او دا دی نه دا کار مکوي خچ دغه مرکز د قبضین اوجي د شیور حافظ الاس کې پریږي به بدیره ته خوشاليږي. هغه معلومات هغه چاله کې چې الته حج د لاړي به وتعالى پته ولي کمې زیته خرچا کې راځي ليسره على الدين كله چې مهدي نه راغلي مشکل لې چې ټول دنیا باندې به شي کلک شي راشي خو لیکن چې کوم مسلمان کوم کار کوي د توصیف وکړي بس تای بس د حرمینو خدمت شي کوي دا موږ د پاره کافی ده. د بقا د پاره دعاګانې غوښتل د امن د پاره دعاګانې خو چې ګډوډي په امت مسلمه کې شروع ده التم شروع شنه به بس خوندې سره زد به بعض خلک فطری دي خلکو سره وړاندې ګور دا د کمیشن دی او دا چلتارونه او دا داري او دا داري نه دا ظلم نشي داخله کې کوي بس د سوي چې الله دې زموږ اصلاح وکي. امام احمد سے فرمایي وې کزه پويګم چې زما دا دعا الله قبلې ما د ملک بادشاہ له دعا غوښتله د خپل ملک د پارم د امن دعا غواړه چې الله زموږ په افغانستان کې امن راولا الله په سعودي کې امن راولا په ټول دنیا مسلمانانو کې امن راولا سره د ورانوالي اسباب برابر وای چې نه دادا شو